د دې فناورۍ له منځته راتلو مخکې ماشومانو به خپل وخت په ساعتیرۍ تیروه. خپل وخت به یې له کورنۍ سره تیروه. اما د دې ټکنالوژۍ د رامنځته کېدو نه وروسته اوس ماشومان خپل تر ټولو ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو تیروي. خپل ډیر وخت فیسبوک کې تیروي، یوټیوب کې، ټویټر کې. د خپلو کورنیو سره په نیکۍ وخت تیر کړئ. ماشومانو ته مو ښوونه وکئ. کافي وخت مو ماشومانو سره تیر کړئ او سبا ته به ستاسو ماشومان خپل وخت تاسو سره تیر کړي. اوس ستاسو ماشومان خپل ځان نورو سره په ټولنیزو رسنیو کې مقایسه کوي. زما فلان ملګری او شخص په ټولنیزو رسنیو کې هغه سره آیفون 6 ده. زم غواړم چې ما سره آیفون 6 اوسي. هغه آیفون لري، زم غواړم آیفون 9 ولرم. هغه ځان د دنیا تجملاتو له اړخه مقایسه کوي. زما خویندو او ورونو، دای ارزښت نه لري چې ځان نورو سره د تجملاتو له اړخه وازمایي. خلک ټولنیزو رسنیو کې داسې ښکاره کوي چې ګویا دوی د له حقیقي ژوند نه ښه ژوند ولري. او هو، خلک هغه انځورونه خپل خپروي چې پکې خوشحاله وه. دا کار ټولنیزو رسنیو کې کوي. بیا هماغه انځورونه نور هم ایډیټ کوي چې لا ښکلي شي. که یې ایډیټ هم نه کوي نو بیا په انځورونو کې تر ټولو ښکلی یو ټاکي. هغه انځور چې ښه رڼا ولري او ښې زاویې نه اخیستل شوی. نو خلک له خپل اصلي ژوند نه ټولنیز کې ډیر ښکلي او خوشحاله ښکاري. نو که نورو ته انسټاګرام کې وګوري، شاید له ځان سره فکر وکړي چې خلک څومره خوشحاله او ښکلي دي، او ما ته وګوره، زه هیڅ خوشحاله نه یم. او همدا فکر تاسو ته د پریشانۍ احساس درکوي. خو په اصل کې ډیری خلک دی چې فکر کوي خوشحاله دي، خو په اصل کې دوی دومره خوشحاله نه دي. ځینې یې ډیر خفه دي، ځینې یې ډیر اضطراب لري. نو هغه خلک چې خوشحاله ښکاري په حقیقت کې د ځمکې د سر تر ټولو غمګینه خلک دي. خلاصه هیڅ داسې انسان نشته چې تل د ښکلی او تل د خوشحاله وي. دا د شرم خبره ده چې د ډیرو لایکونو د اخیستلو لپاره باید یو بل اپلیکیشن وکارو چې بیلیونهاو پیسې ګټي. او ما داسې ښکاره کړي، وبخئ چې زه دا خبره کوم، چې دا اپلیکیشن له ما انسان نه خرګوش یا پیشو جوړي یا سپي شکل راکوي. یعنی فکر وکئ، کوم ته چې اوس فلتر ویل کیږي. زه پوهیږم چې موږ دا کار دې لپاره نه کوو چې باید د حیواناتو په څیر معلوم شو. دا کار کوو چې فکر کوو څیره مو فلتر کیږي او شاید ښکلي ښکاره شو، او بیا له خلکو هیلې لرو چې موږ ته ووایي ښکلی. او په همدې وخت کې ځو نورو خلکو ته وایو چې باید خلک ما همداسې ومني څنګه چې یم. که یې نه خوښیږم بیا هم زه همدا یم چې یم. راته مهمه نه ده چې خلک څه فکر کوي په رښتیا. نو دا کارونه د څه لپاره کوئ؟